د الکترونیکي تذکرو ستونزې مشکلات البته ډېر زیات دي. کلونه کېږي چې دغه پروسه نه ده تطبیق شوې د ځینو سیاسي ستونزو په خاطر باندې، خو خوشبینه خلک دې ته په دې خاطر باندې دي چې دغه به وکولی شي چې د جرایمو په کمښت کې او همداراز په هیواد کې به که هغه د انتخاباتو پروسه وي، همداراز که نورې پروسې وي، د شفافیت په برخه کې به ډېر مهم رول ولري. نن غواړو چې د دې پروسې پر دغه طی مراحلو باندې وغږېږو چې دا څنګه پروسه ده او څومره به مفیده واوسیږي د افغانستان دولت لپاره. آقای الهام با ما است و بیشتر بر ما خودشان معلومات خواهد. سلام، صبحتان بخیر. تشکر، ډېره مننه د بلنې څخه مو په سر کې ډېره مننه کوم ستاسو د بلنې څخه او ترڅنګ یو ځانګړی سلام ټولو اوریدونکو لیدونکو ته وړاندې کوم. رښتیا هم د افغانستان د نوي څلي یا نوي بدلون یو مثبت ګام د افغانستان په تاریخ کې رامنځته شو چې شخصا ټول افغانان خصوصا په اجتماعي رسنیو کې د دغې پروسې یا دغې لړۍ ډېر خورا هرکلی کوي او واقعا چې ټول الحمدلله ډېر خوښ دي. ډېره مننه بابر صاحب، تاسو د دې پروسې البته د دغه الکترونیکي تذکرو د نشراتو برخې مسؤل یاستئ. که دا راته ووایاست چې دغه پروسه څومره مصرف ور باندې راغلی دی پر همدې پروسې باندې چې په افغانستان کې تطبیق شي، څومره مصرف به راشي؟ دا خو طبیعي ده چې یعنې د افغانستان د پاره یو نوی هویت یا د افغانانو د پاره یو نوی الکترونیکي هویت چې مخکې متاسفانه موږ او تاسو د هغه تذکرې چې په یو A4 ورقه باندې چاپ شوي به وي او ډېر محدود معلومات یې درلودل او بعض مسایلو کې هغه عاجز و چې یعنې محرمیت خپل وساتي او بعض مسایلو ته جوابدهي واوسي، بنان یعنې ډېر کم معلومات هغوی تذکرو درلودل. اوسنۍ تذکرې په توپیر د تیرو تذکرو یو واضح بدلون دی. دا د پولي کاربونیټ څخه د کارت خپله جوړ شوی دی او طبیعي ده چې دا بیا ډېرې ګزاف مصارف په راغلي وي، ولې دغه مصارف چې وي دا د هیواد د بدلون سبب ګرځي او ګرځېدلي دي، بېځایه نه دي. بېځایه نه دي. البته یعنې موږ یو ډېر ښه طرف ته یو ښه ګام مو واخیستو، یعنې موږ خپل هویت په الکترونیکي شکل باندې یو واحد ځای ته ټول هغه معلومات د ټولو اتباعو د هیواد راځي او د دغې ځای نه یو سنګل سورس یا د واحد ځای نه به د ضرورت په اساس باندې خلکو ته وړاندې کیږي او ډېر مؤثر دی. آقای بابر، این سیستم چقدر در سیستم های جهانی معیاری است، یعنی برابر است و چقدر در کشورهای دیگر رایج است؟ دغه سیستم چې دی دا د نړیوالو ټکنالوژیکي سیستمونو په اساس یا ستندرد باندې جوړ شوی دی چې د دوی ټول معلومات او ټول سیستم چې دی خورا خوندي دی. طبیعي ده چې نړیوال ستندرد په ټکنالوژي کې په نظر کې ونیول شي، نو او خصوصا باید اضافه کړم امنیتي سیستمونه یا دغه شان سیستمونه چې جوړیږي د دې امنیت ډېر خورا مهم دی او باید نیول شوی وي. نو خوشبختانه یعنې نړیوال معیار په نظر کې نیول شوی د دې ترڅنګ چې دی امنیت یې پوره خوندي دی او خلک کولی شي چې دا تذکره واخلي او د خپل ضرورت په اساس باندې استفاده ترې وکړي. کوم یعنې ځانګړنې لري که د دې سیستم په اړه باندې راته ووایاست چې یو څوک غواړي دغه تذکره واخلي، کوم شیان باید له ځان سره ولري؟ لیدونکو یې ګوري او ډېری کسان به نابلده وي ورسره. د دې پروسې په اړه خو زه باید دونه ووایم، الان کې دغه برخه چې ده د کورنیو چارو وزارت پورې تړاو لري چې کورنیو چارو وزارت د دې د امنیت د وبخښي د عملیاتي برخه په غاړه لري چې هغوی خپل یو پلان لري چې څنګه وویشي. نو د لومړنیو معلوماتو په اساس باندې څومره چې زه ته لرم، یو شخص کولی شي دغه اوسنۍ تذکرې په اساس باندې دغې پروسې ته خپل درخواست وکړي، دغه خپل تذکره ورکوي، یعنې د اوسنۍ تذکره د هغه ټول معلومات چې په دې کې دي دا هلته درج کیږي. البته یعنې دا د یو فلټر نه تیریږي. فلټر یې دا ده چې تثبیت د هویت کیږي کله چې یو فورمې دي. دوه قسمه فورمې دي، یو کورنۍ فورمه ده، یو انفرادي فورمه ده. انفرادي چې د هر شخص دپاره ډکیږي چې ټول معلومات د دې شخص
په دې انفرادي فورمه کې ځای په ځای کیږي. بیا د دې نه علاوه چون دا شخص به کورنۍ پورې تړاو لري نو د دې د معلومات د ټولو د کورنۍ د غړو په فامیلي فورمه کې درج کیږي. کله چې دا درج شي کاپي د تذکرې د ګروپ د خون او ترڅنګ یې تحصیلي اسناد دغه ټول مسایل چې دي کاپي اخیستل کیږي هغه تثبیت کیږي اړوندو ارګانونو څخه او خصوصا دغه کاپي د تذکرې چې اوسنۍ لاس کې وي د دې شخص دا وړل کیږي ریاست ثبت النفوس ته او د هغوی د کندو سره سر ورکول کیږي چې آیا دا افغان دی یا نه دی. بعد دې نه بیا دوی خپله مشخصا یو کمیټه لري د دې تثبیت د هویت بیا هم کوي ګوري ورسره انټرویو کوي بیا ورته دا فورمې ډکیږي تخنیکي ټیمونو د لارې یعنې انفرادي او فامیلي فورمې بایومټریک اخیستل کیږي. کله چې بایومټریک واخیستل شو نو د دوی دا ټول معلومات ثبت د سیستم کیږي. بیا یو پرنټ یې وځي چې هغه دا شخص خپله ګوري چې دا معلومات چې ما ورکړي دا درست لیکل شوي یا اشتباه دي. کو ان کیس یا په صورت د دې کې چې څه تغییرات لازم وي هغه تغییرات رامنځته کوي. که چیرې تغییرات نه وي نو سیستم ته دا ټول معلومات سپارل کیږي. کله چې سیستم ته دا معلومات وسپارل شو بعد دې نه بیا دا د چاپ پروسه د دې شروع کیږي. دا چې چاپ ته د دې چاپ کیږي بعد دا نه بیا بیرته راځي د خپل مربوطه مرکز ته چیرې چې د شخص خپل ثبت نام کړی دی. بیا دلته چې دی یو په یو تشخیص کیږي آیا دا تذکره چې چاپ شوې د دې ته 1 to 1 وریفیکیشن وایي آیا د دې شخص دی نه د دې د ګوتو نښان په یو ځانګړي ماشین باندې کېښودل کیږي دا ګوته ږدي د دې ټول معلومات د سکرین باندې راځي. بعد دا نه بیا دا تذکره هغې ته صادر کیږي. یعنی آقای بابر در این تذکره ها کس تقلب کرده نمیتونه یعنی یک شخص نمیتونه 2 تا تذکره داشته باشه. خو دومره مصارف یا دومره یعنی وخت چې په دې پروسه باندې ولګي نو طبیعي وه چې موږ غواړو یا دغه سیستم یو تذکره یو شخص ته ورکوي. یکی از ویژگی هایش همین است. او هر یو شخص باید یو تذکره باید ولري یو د په خپل هویت ثابت کړي. نو بنان او دا یو ځانګړنه د دې سیستم څخه ده. په اوسني حال کې بدبختانه یعنی موږ تاسو ټول شاهدي چې ځینې خلک حتی د څو تذکرو نه استفاده کوي. دغه مانوال یا کاغذي سیستم چې وي یو یعنی هغه نیمګړتیا یې همدا وي. ولې په داسې یو سیستم کې نو څو تذکرې هیڅ عنوان باندې یو شخص نشي ترلاسه کولی. بنان یو افغان یو تذکره اخیستلی شي او یو تذکره به لري او د یوې تذکرې نه خپل د ضرورت په اساس باندې استفاده کولی شي. بدون از این ویژگی هایش که طبیعت آدم تعیین میکنه دیگه چی ویژگی ها داره؟ د مجرمینو د معلومولو په برخه کې نورو مننه په ډیرو برخو کې یعنی کولی شي چې دا کومک وکړي. خصوصا افغانستان ډیر یو بد حالت کې بدبختانه موږ شتون لرو خصوصا د جرایم سطحه چې دا ډیره لوړه ده. نو الکترونیکي تذکرې کولی شي چې تر ډیره برخه پورې د جرایمو ته د پای ټکی کیږدي او نو کله چې د یو شخص هویت تثبیت شي نو د هغې جرم سطح هم معلومیدلی شي. کله چې یو شخص هویت تثبیت نه وي نو طبیعي ده چې بیا جرایم هم نه کنټرول کیږي یعنی کنټرول د هغې سخت وي. یو خو دا ده چې په جرایمو په کمښت کې به کومک وشي کولی چې یو جرم ته یعنی یو مجرم تشخیص شي د هغې هویت تشخیص شي او د جرایم راکم شي. د دې ترڅنګ د ټول دولتي ادارو دپاره یعنی ډېر سهولتونه رامنځته کوي. لکه د وزارت صحت دپاره کولی شي د وینې ګروپ یا دغه شان معلومات ورکړي چې هغوی دپاره لازمي دي. ریاست د امنیت یا امنیتي ارګانونو ته کولی شي چې یو شخص هویت تثبیت کړي او هغوی وشي کولی خپل معلومات د دې لار نه چې کوم یو هغوی دپاره لازمي دي دې سیستم نه ترلاسه کړي. دغه وزارت دپاره یعنی لوړو زده کړو وزارت دپاره دا ارقام ورکړي چې څونه کسان باسواد دي څونه پی ایچ ډي لري یا فرض مثال څونه بکلوریا دي یا ورپسې راتېر شه څونه یعنی 14 پاس او دا دي. یعنی دا ټول ارقام چې دي د ټولو وزارتونو په دې سیستم کې ځای په ځای شوي دي د هغوی د ضرورت په اساس نو کولی شي چې هر وزارت خپل معلومات د دې سیستم نه ترلاسه کړي. یو تذکرې باندې څومره مصرف راځي د افغانستان د یو وګړي لپاره چې یو تذکره جوړېږي؟ د ټوټال داسې تقریبا $1.9 تقریبا په دې باندې مصرف راځي یوې تذکرې باندې یو شخص لپاره. بله
بسیار خوب. و با توضیح عزیز تذکره ها ما میتونیم که ارقام نفوس هم تثبیت کنیم. درست، دقیقا. دا کولی شو چې د دې ترڅنګ دلته غواړم اضافه کړم چې د مالیې وزارت دپاره یا څوک چې هغه ارګانونه چې د بودیجې طرح او تصویب دا مسایل په غاړه لري، کله چې ارقام د یو هیواد یا د اتباعو واضح وي نو طبیعي ده چې هغوی کولی شي یعنی کره بودیجه تصویب کړي، د کسر بودیجوي د منځه لاړ شي، ثبت املاکو په دقیق شکل وشو کولی، وګړي معلوم کړو چې په افغانستان کې څومره اشخاص اوسیږي، کوم یو په څومره سن کې دي. نو دغه ټول مسایل چې دي دا د دې سیستم ځانګړنې دي. د افغانستان په څومره ولایاتو کې تاسو یعنې ټولو ولایاتو کې نمایندګي لرئ چې اوس که دغه پروسه شروع سي سبا یا بله ورځ اوس چې شروع ده کسان راشي ثبت نام وکړي؟ لکه څنګه چې ما یادونه وکړه موږ خو البته یعنې یو همکاره همغږی یعنې تاسو سیستم ورته جوړ کړی دی، آماده دی ورته؟ او سیستم چې دی په تخنیکي لحاظ باندې بیخي آماده دی او د ټولو ولایاتو لپاره ټولو ولایاتو دپاره، او کولی شي چې په هر ولایت کې د دولت د پلان په اساس باندې دوی هلته خپل فعالیت شروع کړي. نو سیستم ورته اختیار کړی و دوی کولی شي چې استفاده ته وکړي او انشاءالله جوابدهی دی. آقای بابر، شما تا حال مدت تعیین کردین که تا چی مدت مکمل افغانستان یا تمام سر تا سر کشور ما تذکره الکترونیکی به دست می داشته باشن؟ نو تاسو په دې برخه کې باید ووایم چې دا دولت مسؤلیت دی، خصوصا د کورنیو چارو وزارت یا ریاست ثبت نفوس چې هغوی د خپل عملیاتي پلان د دې دپاره لري، د خپل پلان په اساس باندې به دوی بیا توضیح کوي. دا هم په خلکو پورې اړه لري چې خلک څومره ژر کولی شي خپل هغه تذکره ځان ته واخلي. چون یو نوې پدیده ده، یو نوی بدلون دی، هر یو شخص د دې لیوال دی چې یو الکترونیکي تذکره واخلي او پروسه د دې داسې ده چې لږ یعنې تثبیت د هویت وخت نیسي. نو طبیعي ده چې دا پروسه په تدریجي شکل باندې ټول ولایتونو ته به غځېږي. نو نظر د هغوی په عملیاتي پلان ته هغوی به خپل تصمیم لري چې په څونه وخت کې وشي کولی دا توضیح وکړي. دغه د تذکرې په اړه باندې راته ووایئ چې څومره دوام کوي او د دې ترڅنګ ووایئ چې تاسو دغه پروسه په څومره هیوادونو کې تطبیق کړې ده، نتیجه یې څنګه ده؟ زه به دلته یادونه د جی ټي آر شرکت وکړم چې دا یو خصوصي افغان الاصله شرکت دی په افغانستان کې او د دې ترڅنګ په 5 نورو هیوادونو کې موږ فعالیت لرو. البته د الکترونیکي سیستمونو یا د الکترونیکي دولتدارۍ د بنیاد رامنځته کولو خدمات موږ وړاندې کوو. په نورو هیوادونو کې هم موږ وړاندې کړي یا داسې ویلی شم زموږ یو نږدې تجربه په متحده عربي اماراتو کې وه، تقریبا څه باندې 2 میلیونو کسانو دپاره د بنګلادیش هیواد چې هلته مقیم وو دوی دپاره موږ یو سیستم جوړ کړو، دوی د پاسپورټونه واخیستل. نو الحمدلله پروژه هم ډېر په کامیابۍ سره پای ته ورسېدله او هغه وګړي اوس د هغې د ټولو ګټو نه یعنې ګټې ترلاسه کوي او نارمال خپل وقت. بسیار خوب. اگر تذکری ما گم شود یا کیفیت خود از دست بده، رنگ خود از دست بده، ما باز هم همه قطر مراحل میکنیم یا به سادگی میتونیم دوباره تذکری خود به دست بیاریم؟ نو د تخنیکی لحاظ باندې باید زه داسې ووایم چې نه، تاسو به زما مرکز ته خپل راپور به درج کوئ یا درخواست به کوئ، اساسو دا کیس ګوري چې دا کم حالت کې دی، بعد دا نه بیا تاسو ته د نوي تذکرې د ورکړې لارې چارې ښیي چې د فورمې ډکېږي، بعد دا نه په ډېر په اسانۍ باندې د یو سیستم چون کله چې سیستم مطرح شي نو د هغې ټول کارونه سیستماتیک منظم. د دې پروسې یعنې د تذکرې جعلي سیستم د جوړېدو امکان شته دی چې څوک یې جوړ کړي؟ نه، چون محفوظه دی. ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه خورا محفوظ دی. نو دونه مصارف چې راشي د دې سیستم تر شا په کلونو کار وشي، بیا ستاندرد یا نړیوال ستاندردونه په نظر کې ونیول شي، نو د دې مخه بیا خورا نیول شوي. په امنیتي سیستمونو یا دا شان معلوماتي سیستمونه چې جوړیږي یوازینی مطرح سوال چې وي دا د دې امنیت وي یا د جعل مخه وي. نو په دې سیستمونو کې یوازینی یعنی ډېر تمرکز چې وي د دې جعل او د دې د امنیت یا خوندیتوب د معلوماتو وي، نو د هغې خورا مخه نیول شوې. زه فکر نه کوم چې
او داسې ورته تذکره الکترونیکی تذکره څوک جوړه کړی شي. بسیار خوب. آقای بابر، در هر نقطه، در هر محیط ما که هست، در هر ناحیه ما، شما یک مرکز می داشته باشین یا یک مرکز است در تمام شهر کابل؟ او بخی بیا هم یادونه کوم دغه د کورنیو چارو وزارت پورې مربوط ده چې شما هغوی یعنی پیشنهاد نداشتین مثلا که باید در هر ناحیه ما یک مرکز باشه؟ یعنی که هر ناحیه کې ولري تاسو امکانات لري ورته امکانات لري ناحیه په ناحیه جوړوي. موږ په تخنیکي لحاظ د دوی سره همکاره ادارې موږ ورسره همکاري کوو، نو دوی خپل ضرورت په اساس باندې ګوري چې چیرې جوړیږي. نو اوسني معلومات داسې دي چې د کابل پر ازدحامه سیمو یا ساحو یا حوزو کې دوی د ثبت نام مرکزونه لري او دوی به خپلو ښاریانو ته خدمات وړاندې کوي. پروسې نیت د دې پروسې دا دی چې موږ یو یا کورنیو چارو وزارت یو سهولت رامنځته کړي، نو بنا نظر د خلکو ضرورت ته به ګوري او بعد د هغې په اساس باندې به دوی خپل عملیاتي پلان به لري او مرکزونه به جوړوي تر څو افغان هیوادوال وشي کولی په اسانۍ سره تذکره واخلي او دغه یو بدلون کې اشتراک وکړي. آقای بابر، دمی تذکره ها 2 زبان نوشتاری داره یا یک زبان دیگه هم اضافه شده انگلیسی که معیاری تر شود؟ د تذکرې په مخ باندې چې دی د دواړو ژبو انډول په نظر کې نیول شوی دی. بیا شاته د دې تذکرې چې دی چپ لري او ترڅنګ چې دی انګلیسي ژبه ده. نو چون موږ د انګلیسي ژبې دپاره بعض ځایونو کې بعض مسایلو کې ضرورت لرو، نو هغه هم پکې نظر کې نیول شوی. یعنې معلومات ټول په همغه چیپ کې درج دي؟ دا معلومات چې دي هغه معلومات چې لازم وي د یو شخص دپاره یا د یوې ادارې دپاره نظر ضرورت ده د دې تذکرې په مخ باندې شته. کوم معلومات چې محرم وي لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ویل اوس په کاغذي تذکرو کې موږ محرمیت نه لرو، یعنی ټول معلومات د دې کاغذ په مخ باندې دي. هر شخص کولی شي ټول معلومات وویني، یعنی ولو کې کو د هغې ضرورت هم نه وي یا هغه معلومات چې باید لاسرسی ورته ونه لري. ولې په دغې نوې تذکرو کې الکترونیکي تذکرو کې هغه معلومات چې لازم دی د دې تذکرې پر مخ باندې دي او پر شای باندې انګلیسي لیکل شوي. نور هغه لازم معلومات یا نظر ضرورت ته چې وي هغه د داخل د سیستم کې دي. نو د ضرورت په اساس باندې اړوند هغه باصلاحیته ارګانونه کولی شي چې هغه معلومات ته لاسرسی پیدا کړي. او یو شی بل هم یادوکړئ ځانګړنه د دې سیستم ده. یو شی بل هم د یادونه وکړئ ډېری کسان دي چې په همدې فکر باندې چې یعنی په افغانستان کې دغه محرم معلومات نه ورکول کېږي، نه ورکوي. یعنې کولی شي چې غلط معلومات ورکړي تر څو هلته درج شي، او که دغه غلط معلومات ورکړي دوی ته په آینده کې څه ستونزه را پیدا کولی شي؟ اول خو باید شخص خپل دقیق معلومات ورکړي، په آینده کې هم د شخص دپاره ستونزې رامنځته کوي. د سیستم چې دی باید دوی په دې بنیاد جوړ شوی دی چې تر څو موږ وشو کولی د خلکو دقیق معلومات په سیستم کې درج کړو. اوس زموږ یعنې عمده ستونزه هم چې ده د هویت په اسنادو کې ناکاره معلومات دي. یعنی چون اشخاص په امنیت باندې چې هغوی په دقیق معلومات نه ورکوي بیا وروسته دوی د ستونزو سره مخ کېږي. خو زما هیله د ټولو هیوادوالو څخه دا ده چې په دغې نوو تذکرو کې خپل دقیق معلومات واچوي تر څو دوی د آینده کې د ستونزو سره مخ نشي. بله، سپاس از شما آقای بابر که دعوت ما رو پذیرفتین و یک معلومات خوب بر ما داشتین. تشکر. ډېر مننه. و بخش دیگه ما هم عبدالکریم مبارز فعال ولایت پکتیکا هست که بعد از یک وقفه کوتاه با ما خواهد.